لوستل غواړي، خو بیا مې وویل کال مې وکړو هلسې نه چې مناسب ځای کې نه وي لایف نه شي راتلی قطع مې کړو. بیا مې دویم ځل بیا هڅه وکړم اندازه ګورو چې څه نه کېږي. واقعي چې زه سړک غاړه ده او ګاډی مې ځې راځي او ملګري دي بس ناستو ګپ هم لګوو. ته چې کله په دې کونړ ټي وي باندې کومه خپرونه وکړې نو موږ ستا د برکته اوس هم نړۍ ولیده که نه، نو بس د نورې دنیا دا خلک د جنتي خاوره ستا له برکته یینو. زمونږ خو تا ځانګړې مننه په دې کوو چې یاره په موږ باندې په دې دنیا باندې جنتي نظارې ګوري، نو خامخا باید ستا مننه وکړو. ستاسې د مینې یو جهان مننه. موږ خپله ستاسې مینهوال یو، ستاسې شعرونه په کونړ کې خو تاسې ته بهتره معلومه ده نو چې کوم ترنم ویونکی دی ستاسې غزلونه او ستاسې شعرونه به خامخا ترنم کوي. همدارنګه چې څوک د شعر مینهوال یې ډیپلومې کوي هغه هم ستاسې شعرونه وایي. نو راځه یو څه به ستا له خولې واورو نن. ډېره زیاته مننه. زما شعرونه خو زما په خیال د پښتو ژبې ټولو لوی هنرمندانو ویلي، دا اوس هم ما کونړ په سطحه ما خبره وکړه که نه چې کونړ کې ډېر مینهوال لرئ، نور خو په ټوله نړۍ په سطحه چې د کرن خان غونته خلکو ویلي دي او داسې نور ډېرو که نه هغه خو جلا خبره ده. ما وویل چې کونړ کې تاسې ډېر زیات مینهوال لرئ او تاسې ته بهتره معلومه ده لکه ادریس ځواک ستاسې ډېر غزلې ترنم کلي سروکي ویلي دي، همدارنګه نور داسې ډېر ترنم ویونکي دي که نه. نو ما وویل چې په کونړ کې ډېر زیات ترنمونه هم ډېر کېږي، ترنمونه هم ادریس ځواک زما غزلې وایي، مسخیل لکې وایي، دغه شانتې چې کوم دی دغې وایي د جاوید دلداره ډېر زیات دي زما نه نومونه ویل کېږي. او دغه شانتې په سندرغاړو کې نغمې بیبي اوس هم پرون زما سره رابطه شوې وه، دویم غزل زما اوس پېښور کې لګیا ده، زما په یو بل غزل باندې کار کوي. داسې جاوید امرخیل تېره میاشت کې زما یو غزل ویلی او نور کرن خان ماسټر علي هیدر شاه فاروق عرفان کمال اسفندیار مومن چې څونه د پښتو ژبې هنرمندان دي. زه به دې تا سره تقریبا څه ملګري به ومي چې موږ اوري که نه، ما سره یو دوه ملګري دي هغه د باندې سلامونه کوي، کونړیان دي دواړه. او ستا پروګرام ستا خپرونه چې کوم ده خاص کر د دنیا په هر ګوټ کې دغه یې ګوري، د افغانان یې ګوري او د کونړ خلک یې ګوري. نو ما ته خو خپل شعرونه داسې اکثر په یادو نه راځي، خو یو دوه درې بیته به تا لپاره ډالۍ کړم چې په مینه یې اورو. تلک شبشیر رعایت کم کړ دا یو دوه خماریان مې خواته ولاړ دي خمار دي دواړه. ښه یو د نوي غزل یو دوه درې بیته الله دې وکړي چې رعایت شي چې اورم دې په روح کې د اذان په شان، اورم دې په روح کې د اذان په شان، خوږ را باندې لګي د ایمان په شان. او اورم دې په روح کې د اذان په شان، خوږ را باندې لګي د ایمان په شان. سترګې پیغمبر خدای ته پورته کا، زړه ته مې نازل شه د قرآن په شان. سترګې پیغمبر خدای ته پورته کا، زړه ته مې نازل شه د قرآن په شان. زه په خوب کې ډېر جنت ته تللی یم، زه په خوب کې ډېر جنت ته تللی یم، بالکل د ګران افغانستان په شان. نو دغه څو شعرونه تاسو ته او خاص خصوصا تا ته به یو زما یو مشهور غزل دی، دغه یو دوه درې شعر چې څه بل شان د ښایسته یې د کینان خو چېرته نه یې، څه بل شان د ښایسته یې د کینان خو چېرته نه یې، یا ښکلي یې د یوسف د خاندان خو چېرته نه یې. خبرې پېښور د سترګورو پېغلو ښار دی، هلکه څومره ښکلی افغان خو چېرته نه یې، افغان خو چېرته نه یې. خبرې پېښور د سترګورو پېغلو ښار دی، هلکه څومره ښکلی افغان خو چېرته نه یې. او چې شعر یې د خپل قام د مینې زېږنده چې نه ده، چې شعر یې د خپل قام د مینې زېږنده چې نه ده، لاليه ته هغه درویش روخان خو چېرته نه یې. درویش روخان خو چېرته نه یې. واه واه ډېره زیاته مننه روحان نو صاحب. اظهار ته ته پته شته اظهار ته په ما باندې ډېر زیات ګران یې،
نو استاد وجر عالم ملنګ کې زما زم چې په انټرنیشنل میډیا به ما اوري د افغانستان چې څومره ټي وی ګاندي یا د پاکستان دلته پښتو کم ټي وی ګاندي ون پروډوسران زما په خبرې چې چا سره لکه مطلب به بيخي هغه ماته وی لکه رادیو والا وی دی د له وخره کا د لره کا ټي وی والا خو زه ډېر زیات مصروفیت لرم نو په دغه وجه باندې د میډیا له ډېر زیات وخت نه ورکوم بيخي پر اعظم نه ټي وی ګانو رادیو ګانو والا ډېر وخت نه پکړو په تمه خو تر باندې ډېر زیات ګران چې موږ باندې جنت نظاره ګوري نو ملګری می دی عرب هغه باندې د بنګلوګي را پوګي او زم د خمار شاعرانه موسم دی نو بس تاسو سره مې څو خبرې وشو تاسو سره چې څو کم ناس دي دا وخت انلاین دي او ټول د پښتونولۍ سره مینه لري د پښتو شعر سره مینه لري د پښتو ادب سره مینه لري د پښتنو سره مینه لري په هغه ټول زمانه طرف ډېر مینه سلامونه احترامات او تسلیمات او الله سبحانه منور ملګری تا وختي مستخ خبرونه کتل یو کبابی له بګ ورغلې وي اجله او دا خبره دی را بیات کلمات دا او کنه نو یو کبابی له بګ ورغلې وي نو هغه نو مسجد و بل رو نو ابراهيم دندال زموږ سره پاکستان کې واړه غړ شوی دی کنه دلته جون کو موږ سره بيخي په یو سکول کې په یو ګراوند کې کړي کنه نو هغه چې مې ولیدو ما ویډیو ډېر په مینه وکړه جیمي په ډېر وخت بعد ولیدو ګیره غټه کړې و نو اظهار سره دی یو کنه او دا دلته زموږ سره پاکستان کې اوسېده بيخي گاوند کې او زما سره او دغه ګل رحمان قصاب د اسمار دا دوه ته هم سلامونه وي نو ټول ملګرو ته بیا هم سلام او وخت به نظام نه نیسم په ډېرې بخښنې سره یو پوښتنه به وکړم تاسې کله خپله کونړ ته راغلي وئ یاره زه به 2012 کې زه خو ډېر ګرځېدلی یم خاص کر مشاعرو دپاره زه په 2012 کې ان تر نړۍ پورې راغلی یم ښه نړۍ ته رسېدلی یې بالکل مونږ ګرځو بس د مشاعرو دپاره ځو ملګري یم د پښتو ادب مینوال ملګري مې د کونړ له سیند په غاړه بنډارونه دي داسې په نورو صوبو ولایتونو کې ګرځېدلي یو که نه نو ولې دا خو د پښتنو لوی کور دی د پښتانه خو پښتون خاوره خو چې کوم ده لکه یوه ټفه ده بله ورځ یو فنکشن و په اسلام آباد کې نو یو دوه هغه فنکشن کې میل او فیمیل لکه ښځې او نر ټول ناست وو شاعران ملګري وو نو په دې کې یو دوه خویندې وې کابلۍ نو هغه پکې ما ته د نقاب نه پته لګېده چې یار دا خو افغانستان دي نو هغوی وویل چې یاره روښان صاحب موږ دپاره پکې څه ووایه نو ما ویل تاسو دواړو ته د یوه ټپه ډالۍ تاسو دواړو خویندو ته چې که ناز کوم را سره ښایي یو ښایسته یم بل د لویه کوره یمه نو لوی کور خو افغانستان ته وایي که نه لوی کور خو د پښتنو لوی کور ده نو ما ورته دا ټپه ډالۍ کړه چې که ناز کوم را سره ښایي یو ښایسته یم بل د لویه کوره یمه نو لوی کور د خدای آباد لري او لوی کور چې آباد یې موږ به پکې مشاعرې کوو موږ به بنډارونه کوو موږ به چکرې لګوو موږ به پلان لرئ چې اوس وخت کې داسې پلان لرئ چې افغانستان ته راشئ یاره ولې نه لږ د مصروفیات زیات دي د مصروفیاتو د وجه زما نه په خپله باندې د دوبۍ کې ډېر پروګرامونه چې آنې جانې ټکټ او ریټرن ټکټ هر څه زما کېږي هغه زما نه پاتې دي داسې د ملګرو سره په تګ کې اوس هم زما ملګري روان شوي دوبۍ ته ورسېده په 11 تاریخ باندې موږ ټول تلو دوبۍ ته تلو بیا تلو د دوبۍ نه خوا د عمرې له هغه ملګري رانه لاړل زما مصروفیت دونه ډېر و چې هغوی د خفګان نه ما سره دغه نه کوي د رابطه نه کوي خفه دي رانه چې یاره ستا خرچه هم موږ کول او موږ ویل چې موږ سره یو ځای لاړ شي موږ به چکر ولګو ته لکه مطلب پاتې شوې نو زما مصروفیت لږ ډېر دي نور خو جنت کې خو باید چې سړی وګرځي جنت خو جنت دي بس موږ به دې ته وتمه یو چې روښان لالا یو وخت د مصروفیتو نه وزګار شي او لوی کور افغانستان ته راشي نو زه به انشاءالله ستاسې په خدمت کې ما افغانستان کې به تاسې ته زمینه برابروم چې افغانستان کې وګرځم لکه څرنګه زه د کونړ یم او په کونړ کې بیا د اسمار یم او په قوم سلارزه یم روښان صاحب دا خو بس دا ګل رحمان زما سره جج دی دا وینه ده ګل رحمان دا وینه السلام علیکم علیکم السلام دا قصابانو قلا چې ده اظهار قصابانو قلا چې ده
اسمار کې چې قصابانو قلعه چې ورته وایي غټه قلعه او بالکل د جج د جومات نه مخامخ چې دلته دي قصابانو قلعه غره دیو دي قصابان دي اسمار قصابان دي. ډېر اوس دلته اوسېږي که نه کار روزګار له دا د اسحاق حاجي صاحب خورې دی او داسې جل دی چې دا خو پښتانه خو ټول ګډ دي که نه پښتانه خو بس د لکوزه پښتونخوا او بره پښتونخوا دا خو نن یوې پېغلې د تورخم په دروازه کې ژړل دا مې د کور ور دی تاله ورته پردی پرته ده بالکل. عباس لالا راغی عباس تنها وعلیکم سلامونه راځه را جګ شه چې غورې سره وکړو. ښه ته د عباس تنها سره خپل ګپې ولګوه زما طرف ټولو ملګرو ته سلامونه او ډېره مننه چې ته روښان صاحب تاسې سره مو مخامخ خبرې وکړې باور وکړئ چې زه شخصا ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېره زیاته مننه زه هم خوشحاله شوم. ستا شعرونه ستا ترنمونه هغه خلکو چې ستا شعرونه ترنم کلي سندرغاړو ستا شعرونه ویلي دي منګه اورېدلي دي او وخت نا وخت متعقب کلي بالاخره تاسې سره مخاطب شو خبرې مو سره وکړې ډېر زیات خوشحاله شوم ډېره زیاته مننه. انشاءالله وټساپ شماره بیا زه درلیږم یا به یې ته راولېږي بیا به سره ګپې شپې لږه آینده کې. ډېره زیاته مننه د الله په امان ښه شپه. ډېره زیاته مننه سلامت اوسې کور ودان خدای په امان. هسې ګوره زمونږ د دې افغانانو دا د خولې لهجه عباس راواخله نه کټ کېږي اوس